بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه نعيم مخلص یم او ټولو ملګرو ته د زړه د کومې نه سلامونه. دا وخت د ښکلې زلمۍ چې را سره په څنګ کې ناست دی، نو زما هیله ده چې دا خو به تاسو لیدلې په یوټیوب باندې. نن سبا خو د یوټیوب او سوشل میډیا دور دی. ډېر خلک یې کمال یې دا دی چې لکه ډېر ورک خلک او ډېر غټ خلک یې را پیدا کړل. دا یو کمال شته د سوشل میډیا، دغه شی منو. خو بعضې شیونه چې کوم دي هغه د ټیک هم نه دی سوشل میډیا، خو لکه دا کمال دی چې د الله نور چې کوم زموږ ملګری دی د بډبیرې سره تعلق دی، د دغه علاقې سره، د دغه سیمې سره، او په ورکوټي عمر کې دومره خوږه، دومره ښایسته او دومره پخه شاعري چې کله کله هغه شاعران ملګري کله کله خبره کوي چې د خپل عمر نه یو څو کاله زیاته پخه شاعري ده که نه. نو هغه کوالټیز، هغه هر څه چې دی هغه رب په دې الله نور کې اچولی دی. نوم هم د کمال دی الله نور. نو چې الله د الله نور شي نو هغه بیا څومره لکه مطلب په مخ کې هم نور ښکاري. ماشاءالله ښایسته ښایسته ګیره ښکلی هلک دی. نو زما ملګرو، زما درته دغه ریکویسټ دی، دغه خبره درته کومه چې د دوی چینل دی د الله نور پویټري په نامه باندې په یوټیوب کې نن راغلي دي، په سردریاب کې ناست دي او د وخت نه لګیا دی چې مخلصه زور ته ملکه کاکا خو راسوای د خدای نیکبخته. خو زه بهرحال چې هر څه موږ ته منظور دی، زموږ د سر ګل دی، شاعر دی او شاعران چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي نو هغه قسم دی موږ خو چې څه ورسره وکړو، دا ځان ورته حلال کړو که څه وکړو. دومره راته ګران دي ځکه چې په خپله شاعر یم، حساس یم او دغه حساسیت دا په هر شاعر کې، په هر ملګري کې وینم، ښکاره پکې ښکاري. نو د الله نور دغه چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کوئ، دا شیر کوئ او لایک یې کوئ. فایده به دته هم وي او تاسو ته هم، ستاسو ټولو ملګرو یو نړۍ مننه.